خدای وای زم دا کار کوم او تاسو هم کوئ. نو چې الله وای زو زما ملائکی کار کم کار کی هغه تاسو هم کوئ او تاسو هغه نه کوئ نو په دې صراط المستقیم یې. اوس درود بوای کم درود مولانا مدنی رحمت الله علیه بوي داغه دا درودو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اے اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمر رحمت لے گا عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى پا اغا شمار چی پا کم شمار ستا پا علم کے دے او پا اغا شمار چی پا کم ترازی کے گی. اس حساب ہوئے چی د خدای پا علم کے څومره شمار دے سو کہ اندازہ لگولیش نو صاحبہ دا ټوله دنیا دی په یو ټکی کې راګیرا کړه عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. ته په دې درود ځان عادت کا بیا ته ګوره چې تا سره د شپې څه معاملې کیږي. بیا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت اقدس به تا ته نصیب کی. په خدای قسم د رسول الله په منبر ناس چې زه چرې ویم نو دا درود وی یو کمره ده پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. زمونږ یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ دی. خلکو ته اجازت هغه کوي چې دننه لاړ شي. نو زه چې ورالم نو ماته مو وی چې دننه لاړ شي. چې دننه لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ځان ته غاړه استم. او دسې غاړه استم چې د اغي سینې اغه یخواله اته ورځې بیا زما په دې سینه کې و. عزیزانو اهدنا الصراط المستقیم تلو باندې سړی ته هغه خوند نصیب شي چې د دنیا د خوندونو نه بیا بے نیاز شي. رحمان بابا ته چاوي دا تماشا وګوره دا وګوره هغه ورته چې دا ستا په تماشا يم خبر شوه نور خبر په تماشا د عالم نه یم. تا نه لویه تماشا بل چرته اوس د عاشق سړی لویه تماشا د محبوب نه سوا بل چرته. نو الله او رسول چې د چا محبوب شي هغه د دنیا د تماشو نه بے نیاز شي. د دنیا تماشې ورته بیا څه نه ښکاري. دا نن چې د دنیا تماشو ته دا خلک ګډیږي د دوی پړه کې د خدای او د رسول تماشا نه ده راغلې. په هغه تماشا خبر نه دي ځکه د دنیا تماشو ته ګډیږي. که هغه تماشا باندې خبر شي دا تماشې به خاص و خاشاکم ورته ښکاره نه شي.